که د غرونو برابر قرض در باندې خوم وي، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره فوراً ختم کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ او خویندو، زمونږ او ستاسو باندې کله کله حالات راشي، مشکلات زمونږ په دې کورونو باندې راشي چې موږ د ډیرو سختو پریشانو سره مخامخ شو، د رزق د تنګسیا سره مخامخ شو، یا په کور کې نور څه مصیبتونه راشي، یا را باندې ایمرجنسي راشي، یا بل څه آفت راشي او زمونږ سره کور کې پیسې نه وي، نو البته موږ مجبور شو په قرض اغشتو باندې. کله کله مو قرضونه وکړو، قرضونه په موږ باندې ډیر انتهایی انبار شي، داسې ډیر انبار شي چې بیا د هغې د خلاصولو هېڅ صورت نشي کېدلی. بعضې نوم وخت کې هلکه قرض وکړي په دې ارادې او په دې نیت سره چې انشاءالله وخت به راشي او دا تمام قرضونه به زه ختم کم، لیکن د وخت تیرېدو سره چې څومره وخت تیریږي نو هغه نه زموږ حالات خرابېږي. یو ورځ د بلې نه خرابوي، بله ورځ د بلې نه بدتري، بل د بلې نه بدتري، یعنی چې کومه ورځ په موږ باندې راځي نو هغه د بلې نه بدتره وي. لیکن نن درته د قرآن مجید یو وړوکې غوندې صورت دی، د دې یو وظیفه درته ښیمه، نو که دا وظیفه تاسو د نن نه شروع وکړئ، هر څومره قرضونه چې په تاسو باندې وي، الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره هغه تمام قرضونه د ستاسو ختم کړي. د خوشحالۍ، د راحت او د سکون والا زندگی به درته هم ملو شي د دې وظیفې په برکت سره. کله کله انسان د ډیرو قرضونو د لاسه تنګ راشي، یعنی یو ورته رنګ کوي، بل ورته رنګ کوي، څو کسان راځي دروازې ډبوي، دې انتهایی پریشانوي. دغه رونه خویندې د نن نه دا پریشانۍ ختمې کړي او دا کومه وظیفه درته ښیم دا وظیفه شروع وکړه. پریشانۍ سوچونه فکرونه مه کوه، انشاءالله خپله به سیکي چې الله درته څنګه امداد کوي او که نه کوي. فوراً به الله جل جلاله د ستا قرضونه ختم کړي. اگر که د ستا قرضونه د غر برابر ولې نه وي، دومره ډېر قرضونه دې کړي وي چې سم غرونه وي غرونه، او دومره ډېر قرض دې کړي چې د ستا دا سټ بلکل راګیر کړی وي، خو د دې وظیفې په برکت باندې به دې الله جل جلاله د دې تمام قرضونو نه خلاص کړي. او بله خبره چې د راحت او د سکون اطمینان والا زندگی به درته هم ملو شي. دا ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. هغه وظیفه د سورة النصر وظیفه ده. دا به د سحر لمونځ د جمع سره وکړئ، که نارینه کوي نو هغه د سحر لمونځ د جمع سره وکړي او د هغې نه پس ته کښېني، 3 کرته دی په نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي. د ټولو بهترین درود شریف درود ابراهیمي دی، یعنی هغه درود شریف چې کوم موږ په دې مانځه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم، دغه تر د اخره پورې. نو دغه درود شریف په 3 کرته ووایي او د هغې نه پس به سورة النصر 41 پیرې ووایي، او چې کله سورة النصر 41 پیرې ووایي نو بیا به آخر کې 3 کرته په حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي، او بیا د هغې نه پس به لاس پورته کړي چې یا الله زما باندې څومره قرضونه دي، الله ما ته خو ډېره ګرانه ده خو تا ته ډېره آسانه ده، الله ته خو مشکل کوشه او حاجت روا ذاتې، الله زما دا قرضونه او د تمام څومره رکاوټونه دي دا تمام قرضونه د غیبونه زما ختم کړي او د غیبونه زما ثواب وکړي. انشاءالله دا عمل ته روزانه جاري ساته، تو ګوره چې الله جل جلاله د ستا قرضونه څنګه ختموي. داسې ځای نه به الله جل جلاله تا ته اسباب برابروي چې د ستا په وهم فهم او ګمان کې به هم نه تېرېږي. داسې ځای نه به د ستا قرضونه الله جل جلاله ختم کړي. یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې کولی شي. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی